باچا کاموال چې دی نفرت فعال دی په فیسبوک او په ټیک ټاک کې نفرتونه جوړي او نور په یورپ کې چې زموږ افغانان ناست دي پښتانه او هغه افغانانو ته مشکلات جوړي چې په پاکستان کې ژوند کوي مهاجر نالت ستا په دا دلیل او په دا منطق وي زه نه پوهېږم چې ته کوم بې غیرت مور او پلار نه پیدا شوې چې ته دا خبره راځې په ټیک ټاک او په فیسبوک کې چې دا باچا کاموال دا کوي او هغه کوي الحمدلله 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 باچا کاموال چیلنج ورکوي چې یوه خبره چې چا دروغ کړه زه دا میډیا پرېږدم او سم چې کړي الحمدلله د الله په کومک او د دغه مینوالو په کومک باندې یو خبره رښتیا ده د مولوي صاحب شاکر الله خبرې هم در باندې اورم او بیا درته دا وایم چې نن به سپینې خبرې کوو چې څومره زموږ او ستاسې خویندې میندې په ښکته وطن کې ورکې دي او ځوانان خو څه کوي چې څومره خویندې میندې ورکې دي په دې سره خبرې کوم اول د مولوي صاحب شاکر الله دا خبره واوره بیا داسې نه چې په تیخانو کې دننه ور زما خویندو میندو سره زناګانې کېږي والله که یې در سره ومنم زما ځوانانو سره بدکارۍ کېږي د پولیس په تاڼو کې والله که یې در سره ومنم والله چې پرتګونه ترې وباسې و قسم په خدای چې لاندې کوناټو ته یې شمې لګوي والله که یې در سره ومنم که څوک یې در سره مني مبارکې شه زه د پاکستان خلاف جنگ نه کوم ځکه چې کولی هم نشم ادارو خلاف جنگ نه کوم ځکه چې کولی نشم خو زه سره د خپلو تمامو پښتنو وروڼو چې څومره مظلوم دي د چا ښځه بې عزته شوې ده د چا لور بې عزته شوې ده د چا مور بې عزته شوې ده د چا بوډا په چکوانو وهلی شوی دی د چا بوډاګان وجلي شوي دي د چا قبرونه ورک دي د چا خاوندان ورک دي دا څومره مظلوم خاندانونه مسلمانان چې دي د دروغو افیارو لاندې دي دا ټول 3 نومبر باندې زما د وران جومات ته راشئ آخري فیصله به کوو بعد ورځې مولوي صاحب شاکر الله خبره بې ضمیره بې غیرته چې ته په خپلو خویندو میندو بې غیرت نشي کولی په خپلو ځوانانو غیرت نشي کولی او دا د باچا کاموال په اشارو کې دا خبرې کولې دا 8 کالونه ته لګېدې مګر نن مولوي صاحب شاکر الله ته سپینې ویلي او ته بې غیرته چې د خپلو ځوانانو د خپلو خویندو میندو د خپلې وینې پوښتنه نشي کولی د دې پنجابي ریاست نه راځئ زموږ په مقابل کې ودرېږي چې نفرتونه خوروئ او تاسې په فیسبوکونو په ټیک ټاک باندې راځئ او خدای دې تباه او برباد کا دغه خویندې میندې ټیک ټاک ته راتلي چې د پاکستاني ریاست اوچت کړي په زرهاو خویندې میندې زموږ ورکې دي د ښکته وطن که زما په خوله د یقین نه راځي ورشئ د پي ټي ایم د غټو خلکو نه پوښتنه وکړئ ورشئ د پي ټي آی د خلکو نه پوښتنه وکړئ د غټو خلکو نه چې څومره ښځې ورکې دي د ظالم ریاست ځان سره وړي آیا هغه ټیک ټاک او فیسبوکونو ته راتلي انشاءالله ستاسې مخ به همیشه توري او په زرهاو زموږ دغه شان د ځوانان ورک دي لیسونه یې دلته موجود دي د پي ټي ایم سره لیسونه موجود دي ته بې غیرته چې راشي چې د دغې پوښتنه وکړي ته راځې زموږ خوله باندې چېرې دې په مقابل کې موږ غږ اوچت نه کړو ما مخکې هم درته ویلي چې د پاکستان ریاست د اسرائیل ریاست نه ظالم دی وحشي دی په چلنج باندې یو خبره کوم که ثبوت مې نه کړه چې دا د هغې نه ظالم دی د هغې نه ډېر مسلمانان وجلي زه به خپل دا ګیر او برېت وښیم دا میتیا دی به د خپل مخ ته وشیندم که زما یو خبره دروغ وه په ثبوت باندې خو ته د خپل ټیک ټاک د ویو دپاره د خپل فیسبوک د ویو دپاره د راځې صاحب مهربانه چې هغه پښتانه هغه افغانان چې د دغه خویندو میندو پوښتنه کوي د دغه ځوانانو پوښتنه کوي چې نن مولوي صاحب شاکر الله سپینې وایي دغه موږ هم په دغه شي باندې لګیو همدا خبرې هم کولې بې غیرته که غیرت نشي کولی خپله خور مور د پنجاب نه نشي ګټلی د هغې د عزت پوښتنه نشي کولی د خپل ځوانانو د عزت پوښتنه نشي کولی خاموشه کښېنه غپېږه مخ پښتنو افغانانو پسې چې ته راځې چې یورپ کې پلانې او بیسانې په دغه جوړې ولې دا د پاکستان آی اس آی د ټیک ټاک او فیسبوک ته نه سره چې ښه خبرې کوي فیصلې به کوي دغه 40 کاله مخکې ټیک ټاک و دا 20 کاله مخکې ټیک ټاک و یا فیسبوک چې د پاکستان به کومې نخرې کولې د پښتنو سره دا 1 لک پښتانه چې په ښکته وطن کې شهیدان کړو دا د ټیک ټاک د وجې هغې فیسبوکونو ته راتله هغې وخت کې فیسبوک او ټیک ټاک و نالت ستا په دغه وي الحمدلله زموږ خبرې ټولې رښتیا شوي او تاسې دا وکتلې